بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پښتو چینل د پښتو علم سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې مخکې مونږه متلې پیش کړي دي، دغسې یو څو متلې زه تاسو ته پیش کومه. یو متل دی: ګمان د ایمان زیان دی. نو ګمان شک ته وایي او زیان تاوان ته وایي. وایي شک د ایمان تاوان دی. شک یو داسې بیماری ده چې دې سره ډېرې زندګۍ تباه بربادي شوې. شک په حقیقت کې یو شی هم نه دی، برحال شک یو سوچ دی. د شک سره ډېرې رشتې تباه او بربادي شي، ډېرې دښمنۍ پیدا شي، او په حقیقت کې د هغې شاته هېڅ هم نه وي. نو شک یو ډېره غټه بیماري ده. په اسلام کې شک منع دی او د دې ډېره عظیمه ګناه ده. الله تعالی فرمایي چې کوم سړی شک کوي د ده بخښنه نشته. زما عزتمندو، موږ د دې متل نه ډېره غټه فایده اخیستی شو. نو اکثر که تاسو وګورئ، د شکونو په بنا باندې اکثر زیات خلک جګړې کوي. اکثر د دې شک په وجه باندې قتل هم وشي. اکثر که تاسو وګورئ، نو د ښځې او د خاوند په منځ کې یو غټ نقصان پیدا کوي، بلکې هغه رشته ټوله ختمه کړي. دا دومره غټه بیماري ده او ډېر غټ جرم دی. دا دومره غټه بیماري ده. نو الله تعالی دې موږ د دې بیمارۍ نه وساتي. نو شک که تاسو وګورئ، ډېرو رشتو کې هم تباهي راولي او په هغې کې ډېر غټ جدایي راولي. حالانکه زیات تر دا ویلی شي چې شک د شیطان عمل دی. نو ولې موږ د شیطان عملونه کوو؟ موږ له پکار دی چې موږ د دې عمل نه ځان وساتو. او د شک نه زیات تر خپل ځان ته نقصان جوړېږي. ځکه وایي چې شک دا نه چاله خوشحالي ورکولی شي او نه سکون ورکولی شي، بلکې دا یو غټه تباهي راوړي، خو هغه موقع باندې انسان ته پته نه لګي. په زندګۍ کې خو اعتبار یو بل ته خوشحالي ورکولی شي. نو لحاظه تاسو یو بل سره څه کوئ، نو په اعتبار کوئ. نو د دې دپاره موږ له پوره په اعتماد باندې خبره کول پکاري. د شک خبره بالکل نه دی کول پکار. که تاسو وګورئ، نو په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله تاسو یو خبره واورئ، نو د هغې تحقیق کوئ. په شک باندې په هغې باندې یقین مه کوئ. څو پورې چې تاسو تصدیق نه کړئ، نو تاسو هغه خبره بل ته مه رسوئ. نو زما عزتمندو، د شک نه بالکل ځان وساتئ. او شک ډېر زیات خراب شیز دی. نو د دې متل نه موږ ته مشرانو ډېر ښکلی دا یو نصیحت پرېښی دی. که چېرې موږ په دې نصیحت باندې عمل وکړو، موږ به د یو بل د فساد او د جګړو او د مرګونو نه په امان پاتې شو. هسې بې څه شک باندې سړی رانیول دا یو ډېره لویه ګناه ده. نو زما عزتمندو، یو بل متل دی، وایي ښځه د تن جامه ده. په قرآن مجید کې په سورة البقره کې 187 نمبر آیات باندې الله تعالی فرمایي ښځه د سړي دپاره جامه ده او سړی د ښځې دپاره جامه ده. نو جامه د انسان دپاره بطور زینت او آرام دی. نو دغه شان ښځه د خاوند دپاره او خاوند د ښځې دپاره یو جامه ده. که د یو سړي بیبي نیکه وي، نو دا داسې وګڼه چې د ده په تن باندې یو درنه جامه ده، بلکې د عزت ډېر غټه جامه ده. او که یو ښځه بدعمله ده، نو دا د انسان دپاره ډېر غټ نقصان دی. نو د دې دا مطلب دی چې دا سړی بربند دی. د دې د بدعملۍ د وجه د انسان بربند شي. د دې یو بل مثال دی. د موسمونو مطابق، یعنی په یخنۍ کې پیړه جامه استعمالیږي او په ګرمۍ کې نری جامه استعمالیږي. که چېرې د یو ښځې خاوند تیزي وکړي، نو ښځې له پکار دی چې هغه صبر وکړي. که چېرې ښځه د کور په کارونو کې ستړې شوي وي، نو سړي له پکار دی چې هغې سره په هغې کې تعاون وکړي. نو مشرانو چې کوم دا متل پرېښی چې ښځه د تن جامه ده، د دې یو بل دا مقصد هم دی، که یو ښځه بدعمله ده، نو د ده دا جامه ګنده ده. او که یو ښځه نیکه بیبي ده، نو د ده جامه بالکل ډېره پاکه ده.
که چېرې موږ په دې متل باندې عمل وکړو نو انشاءالله تعالی نو د ښځې او د سړي په منځ کې به کله هم جګړې نه راځي، بلکې سکون سره به هغه زندګي تېروي. نو زما عزتمندو الله پاک دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به زه بیا راځم. زه د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.